بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هیراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننۍ کلاس کې به زه تاسو ته درې ټکي زده کوم: whose, which and what، چې دا به موږ څنګه استعمالو، په کومو جملو کې به استعمالو. دا ټول څه به په نننۍ کلاس کې زده کوم. کو چېرته تاسو هم دا زده کول غواړئ نو کلاس تر پایه پورې وګورئ. راځئ چې خپل نننۍ کلاس شروع کړو. پیلنی موږ سره څه دی؟ whose. whose place is this، دا ځای د چا دی. که موږ چېرته د یو کس نه تپوس کوو چې هلکه دا ځای د چا دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي whose place is this. whose dog is this، دا سپی د چا دی. که چېرته یو سپی ولاړ او موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه دا سپی د چا دی، نو په انګلیش کې به وایي whose dog is this. whose book is this، دا کتاب د چا دی. که چېرته یو کتاب پروت او موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې دا کتاب د چا دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي whose book is this. whose brother is he، هغه د چا ورور دی. که موږ چېرته د یو کس نه د یو بل کس په باره کې پوښتنه کوو چې هغه د چا ورور دی، نو په انګلیش کې به وایي whose brother is he. و دویم چې موږ څه کوم ټکی راسره دا موږ څه دی؟ which. which is your room، ستا کوټه کومه یوه ده. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ستا کوټه کومه یوه ده یا ستا کمره کومه یوه ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي which is your room. which was your pen، ستا قلم کوم یو و. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه په قلمونو کې ستا هغه کم یو و، نو په انګلیش کې به ورته وایي which was your pen. which is your book، ستا کتاب کوم یو دی. که موږ چېرته ډېر کتابونه راسي او موږ د یو بل کس نه پوښتنه کوو چې هلکه ستا کتاب کوم یو دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي which is your book. which phone do you like، تا ته کوم موبایل خوښ دی. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه ستا په موبایلونو کې کوم موبایل خوښ دی یا ستا کوم موبایل خوښ دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي which phone do you like. ملګرو، دریم چې کوم ټکی موږ سره راسه دی هغه دی what. what do you do، ته څه کوې. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه ته څه کوې، نو په انګلیش کې به ورته وایي what do you do. what is his eye color، د هغه د سترګې رنګ څنګه دی. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه د هغه د سترګې رنګ څنګه دی، یو بل کس ورته ښیي، نو په انګلیش کې به ورته وایي what is his eye color. what the heck، څه مصیبت دی. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه دا اوس څه مصیبت دی، نو په انګلیش کې به وایي what the heck. heck چې کومه دی دا وایي مصیبت ته. what did he say، هغه څه وویل. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هغه بل کس ورته یادو چې هغه څه وویل، نو په انګلیش کې به ورته وایي what did he say. what is his name، د هغه نوم څه دی. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه د هغه یو بل کس ورته ښیي چې د هغه نوم څه دی، نو په انګلیش کې به وایي what is his name. what is this، دا څه دي. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه دا څه شی دي، نو په انګلیش کې به ورته وایي what is this. ملګرو، که چېرته تاسو ته په انګلیسۍ کې څه قسمه مسله هم وي، نو تاسو ماته د وټساپ په لاره هم SMS کولی شئ او تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې هم کمنټ کولی شئ. نو انشاءالله د انګلیسۍ سره تړلي چې ستاسو څه قسمه مسله هم وي، هغه به موږ په اسانه طریقې سره حل کوو. ملګرو، زموږ نننی کلاس پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکړئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.